لري پسې مزه دا شی ووایه د یو ټوله لګن فرمایش دی جنۍ باندې پیریان دي شته پې که نه هسې چې مې پخه نه راځي ماله نامه نه راځي تاله ټپې نه درځي ماله قیسه نه راځي یو کړاکړ ترمنځ دی سواد کې مې شپه نه راځي یو کړاکړ ترمنځ دی سواد کې مې شپه نه راځي د ورځې زه نشم تلی او د شپې هغه نه راځي یا دغه خلک په مین پورې ملنډه کوي د لارې منځ کې دی بیا دغه خلک په مین پورې ملنډې کوي د لارې منځ کې دی خبرې سړی لنډې کوي داسې رڼې اوښکې خو متو یوه زړه ورانوي په قطو قطو اننګو کې درله ډنډې کوي د خپل تاریخ نه ناخبره او ناشنا پښتانه د بډبیرې په زبیر پسې ملنډې کوي بسم الله الرحمن الرحیم ډېره زیاته مننه د دغې ناستو خلکو د جمعیت طلبه اسلام د دغې ملګرو چا چې دغه پروګرام را جوړ کړی دی ډېره زیاته مننه یې کوم او تاسو ستړي شوي یې بس څو شعرونه درته وایم زمزم او تاسو هم ځئ ګوره یو خس احسان دې نه منمه ګوره یو خس راپسې ونه جاړې په ژوندانه دې راله زړه سوی دی د مرګ نه پس راپسې ونه جاړې د سترګو د جنګونو عادت یاره د نیزو او تورو جنګ به دې خوښ نه شي د شیشې په محلونو کې لول شویه دا چوپال او دا ملنګ به دې خوښ نه شي جار د پیو د پیروي په شان سپینه نه زما دا سوی رنګ به دې خوښ نه شي تا ټول عمر د انګورو بسکلي د تیره د غرونو بنګ به دې خوښ نه شي په صراط مستقیم روان ته وایه منیر جان لوپر لپنګ به دې خوښ نه شي دولته په والله که جوارۍ له مې غوښتې یارانو له مې غوښتې وې یارۍ له مې غوښتې قسم مې دې په خدای وي که مستۍ له مې غوښتې د خپلې میراتمړې غریبۍ له مې غوښتې بېننګه یاره کاش ستا د واده اختیار زما وی جینۍ مې درله نه غوښته جینۍ له مې غوښتې زړه مې په سینه کې جوړ چاودلی دی سترګو ته مې سوی را رسېدلی دی اوس پخې ورتې ورتې ټپې وکړي ښار ته بانډېسی را رسېدلی دی هغه چې محفل په بله اړوي هغه لیونی را رسېدلی دی دغه زوړ نظم درته وایم چې یاد دې شي ما چې به ویل زه تا سره لوبې نه کوم تا به لاسونه کړه خواره ویل به دی زمونږ په لار به نه ځې یاد دې شي ما چې به ویل زه تا سره لوبې نه کوم تا به لاسونه کړه خواره ویل به دی زمونږ په لار به نه ځې زه به مسکۍ شانتي شوم ما به ویل ټوکې کوم چې تا به لاس راټول که نو ما به منډه کړله ته به دې مور له لاړې تا به دې مور ته ویل ما سره لوبې نه کوې مور به دې قار شوه راته ویل به یې ستړې دې کړه دې سره ورسره لوبې کوه ته څه پاګل سړی چې هغه وخت را یاد کړم ځان سره وجاړمه ځان سره وهم وایم منیر رښتیا پاګلو منیر رښتیا پاګل دی نه چې واده په کور زړه شي چې په دیدن د رور مړه شي ټوټې ټوټې وړه وړه شي د سرې ډولۍ په ارمان مړه شي نصیب دې مشه په نکریزو سره لاسونه او دغه یو نظم د تاخیرې وایم بیا بس کومه چې د ژمي یخه شپه وه د ژمي یخه شپه وه نری باران ورېدو موبایل وټنګېدو ما له هم خوب نه راتلو بس جور هوا مې غستو چې مې سلام ور واچو ویل یې ته لا ویښې ویل مې چې جناب څوک ویل یې ما نه پېژنې ته منیر جان یې که نه بس د دې غږ سره مې زړه داسې ونړېدو بیا چې په ځان پوهېدم سحر رڼا خوره وه بیا مې موبایل راواخیست پکې د هرې شمېرې نه یو پیغام راغلی و پکې لیکلي و چې بې له تا ژوند دی بلا ګران دی په سرو لمبو کې مې ګزران دی خال مې په خپلو اوښکو وران دی
جانانا غم دی مسلمان دی ما د مولا د بانګ نه مخکې پاسوي ډېر لرې پسې مزه راشه ووایه د یو ټولو لکانو فرمایش دی جنۍ باندې پیریان دی شته پې که نه هسې او زما هم څو رقیبان دي خو هندوان دي و په جنۍ باندې پیریان دي خو هندوان دي زما هم څو رقیبان دي خو هندوان دي یا په جنۍ باندې پیریان دي خو هندوان دي او زه پې ګران یم په ما ګران دي په ما ګرانه په ما ګران دي زه پې ګران یم په ما ګرانه اوس د غمونه مې یاران دي خو هندوان دي یا په جنۍ باندې پیریان دي خو هندوان دي ته بیخي د دوی په شانې مسلمانې ته بیخي د دوی په شانې مسلمانې دوی هم بلکل ستا په شان دي خو هندوان دي یا په جنۍ باندې پیریان دي خو هندوان دي او دا یاران ندي ماران دي دا به یې وخورې دا یاران ندي ماران دي دا به یې وخورې د منیر سره روان دي خو هندوان دي لږ په سټیج باندې ایثار شئ منیر صاحب په سټیج باندې لږ ایثار شئ ناظم مقام عبدالسلام